السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې ما تاسو لپاره د موبایل ډېر زیات د کار او ډېر زیات د کمال اپلیکیشن راوړی دی. په هغه اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر غټ غټ اپشنان ملاویږي. اولنۍ خبره خو دا ده چې تاسو خپل کوم موبایل چې دی د هغې سپیډ سیوا کولی شئ. د هغې کوم فون بوسټنګ یو اپشن چې دی دا دلته راکوي. بله خبره دا ده که ستاسو د موبایل میموري زر ډکېږي، ټیک ده، نو تاسو خپل د موبایل میموري چې د هغه اټومیټکلی صفا کولی شئ. مطلب هغې کې کوم جنک فایلز، کوم وایرس وغیره چې بیا دې تاسو ختمولی شئ. او بله خبره پکې دریم پکې هم ډېر زیات د کار یو فیچر دی. ډېر زیات ښایسته ښایسته اپشنان دي پکې. ستاسو د موبایل د ښه ساتلو دپاره، د موبایل چې دی د هغې سپیډ اف کولو دپاره، د موبایل صفا کولو دپاره ډېر ښه اپلیکیشن دی. نو قدرمنو ویډیو راسره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مه. خو د نه مخکې تاسو ته وړوکی رس کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره ملګرو تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي، ټیک ده. دا اوس تاسو وګورئ، دلته کې تاسو ته ستاسو د موبایل ښایي ریم، ټیک ده. دا وګورئ ریم شو، روم شو وغیره هر څه چې دي دا ټول تاسو ته ښایي. ستاسو یوز سپیس چې دی څومره دی، یا ټوټل سپیس چې دی څومره دی، او بیا دې کې استعمال شوی سپیس څومره دی، دغه شان تاسو ته هر څه چې دی هغه ښایي، ټیک ده. دا روم دی. اوس دغه شان دی که پکې میموري کارډ وي نو د هغې دله هم پوره معلومات راکوي. A to Z معلومات تله د هغې هم راکوي. اوس درې اپشنان چې کوم تاسو ته ما وویل نه چې کوم دی کلینینګ، ټیک ده. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره موبایل مکمل سکین کړي. چې سکین یې کړي نو دې کې چې څه هم وي دغه شانتې نو موبایل به ستاسو مکمل صفا شي، فرش موبایل به شي، ټیک ده. دویم که تاسو کوم اپشن دی هغه تاسو وګورئ نو هغه دی بوسټ مطلب ستاسو موبایل چې دی دا تاسو بوسټ پې آن کړئ نو دا به تاسو سره سپیډ اپ شي. مطلب ستاسو موبایل به بالکل داسې کار شروع کړي لکه څنګه چې تاسو فرش موبایل راولئ او هغه چې کار کوي، ټیک ده. کوم اپس چې دي تاسو سره په موبایل کې نو به ټوټل چې دي هغه به تاسو سره بوسټ کړي. ستاسو موبایل به بالکل سپیډ اپ کړي لکه تاسو چې موبایل ته سافټویر وکړئ هغه چې تیز شي، یا نوی موبایل واخلئ هغه چې تیز وي، دغه شانتې به یې کړي. بل پکې دی بیټري سیور. بیټري سیور مطلب دا دی داسې اپس کوم چې ستاسو د موبایل بیټرۍ ته نقصان رسوي، ستاسو د موبایل بیټري هیلث خرابوي، بیټري ستاسو د موبایل کمزوري کوي، دغه یا موبایل ګرموي، بیټري ټمپریچر چې دی هغه سیوا کوي. نو دا بیټري سیور اپشن هم تاسو ته زیږي نه په دې باندې د بیټرۍ کم خیال چې دی هغه پې هم ساتلی شئ، ټیک ده. دې نه علاوه په دې کې تاسو ته کوم یوزفل شارټ کټس چې دي مطلب وائی فای انالایسس یا سیسټم انفارمیشن پلگ ان نوټیفیکیشن منیجر هر څه چې دي دا پکې هم تاسو ته شارټ کټس چې دي هغه ملاویږي. دا شانتې فلیش لایټ کوم شارټ کټ چې دی دا پکې ډاونلوډ کولی شئ، کمپاس، کویک سیټینګ یا والیوم سیټینګ. خو مین خبره دا ده چې خپل موبایل پې تاسو د خرابېدو نه بچ کولی شئ. مطلب د موبایل بیټري چې دی هغه نه خرابېږي. ورپسې که تاسو وګورئ سپیډ اف کولو دپاره بوسټر مطلب موبایل د چا پکې ځان له فایلز جوړېږي، وایرس راځي نو هغه صفا کولی شئ. بیټري سیور پکې درته هم ملاویږي. نو ډېر ښکلی او ډېر زیات د کار اپلیکیشن دی. قدرمنو امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.